حکمران دروغجن چې دی د ملک حکمران دی او دی دروغ وایي تا باندې څه اتیخ پوهېږي چې ته دروغ وایې صفا خبرې کوه حکمران یې اختیار راسره دی اقتدار راسره دی ته ولې دروغ وایې ستا دروغو ته ساجد د الله نبي دا فرمایلي وو بوډا زناکار د ده ګیره کې سپین ولګېده او دی سم نه شو حکمران دروغجن چې دی د ملک حکمران دی او دی دروغ وایي تا باندې څه اتیخ پوهېږي چې ته دروغ وایې صفا خبرې کوه حکمران یې اختیار راسره دی اقتدار راسره دی ته ولې دروغ وایې ستا دروغو ته ساجد او غریب متکبر چې د غریبۍ د نن سارې درک لګي د رزق او د ماښامې درک نه لګېږي او چې مستۍ ته وګوره حیران نه پاتې شي دا د الله بدي شي دا درې کسان حدیث کې راځي نور حدیث کې نورم ذکر دي خو په دې موقع کې نبي علیه السلام په بیان کې دا درې ذکر چې دا د الله ډېر بدي شي دا ډېر سپک انسانان دا د الله په نس ذلیله انسانان الله رب العالمین د قیامت په ورځ د رحم په نظر دوی ته نه ګوري په دوی د الله ترس نه راځي ده په خپله په ځان ترس نه دی کړی نو الله پې ولې ترس ته خپله حال چې کښېنې په مجلس کې خو جړا کې او په ځان دې ترس نه راځي چې ډم او بېحیا ووینې او چې جړا ووینې او د بېغیرتۍ او د ډمتوب او د بېحیایۍ ماحول لګېدلی په ځان دې ترس نه راځي په تا به الله څه ترس وکړي ستا دپاره بل علاج نشته سوا د اور د جهنم نه